د انسان په بېلارې کولو کې د شیطان دویمه تګلاره دا ده چې د انسانانو په ځانګړي ډول د مسلمانانو ترمنځ اړیکه پرې کړي. د میړه او د ښځې، د پلار او د زوی، د زوی او د مور، د تره زامنو او د تره زامنو ترمنځ تربګنۍ ته خو به مو په چم او ګاونډ کې پام وي. څومره د افتخار موضوع ده چې کله تربګنۍ وپالل شي، تره د تره زوی نور خپلوان سره یو بل ووژني او بیا په دې وویاړي چې موږ خو بریالي یاستو. شیطان دوکه کړی دی. د یوسف علیه السلام په ژبه قرآن کریم وایي من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتي، وروسته له دې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ وسوسه واچوله. د یوسف علیه السلام د ورونو کیسه مو حتما لوستې ده. دومره نازولی ورور، دومره مینهناک ورور، شیطان وسوسه ورچوي ورونو ته چې دا مړ کړئ، بالاخره یې په کوهي کې غورځوي او تریزي چې څوک یې واخلي. د شیطان وسوسه دومره خطرناکه ده، دښمنیو باندې مو اړوي. شیطان د پاره تر ټولو لویه بریالۍ پروژه دا ده چې د میړه او د ښځې ترمنځ اړیکه وشلوي او بالاخره طلاق ته یې ورسوي.